صدام حسین ورته را خطا کو، د شاه رژیم ورته خطا کو، بشار الاسد ورته خطا کو. نو په لاتین امریکا کې د مجاهدین او دا څه ورته وایي دا شیان دومره نه چلیږي هلته. نو هلته یې د کوکنارو په نامه باندې یو شی غږ کو بس. او بیا په امریکا، بیا مقصد په دا ایران اوس کې چې دا کومې کښتۍ ولي دا د اپین کوکنار نه دي، دا فنټنول په نوم باندې یو ډېره کثیفه ماده ده هیڅ چې په شی هم امریکا نه دی. فنټانول، نورزی قندار کې د غټ فنټانول چې ده، فنټانولر، هغه یې په قندار کې خوشې کړی ده. داسې یو ارامېتوب ده، بدماشي ده. مطلب په دې سپیس کې بله ورځ د یونایټډ نیشن او ټنټیشن نوم ایس اخیستل پکار نه دي. او تhank یو مجاهدین چې نن امریکا سوپر پاور ده چې په هر ځای زړه بس سر پې راتاووي. مخکې خو به اقلا د شوروي اتحاد یو بیلانس و، فلسطین هم نسبتا ارامه ساه اخیستله، نسبتا دغه اسلامي ملکونو په نامه باندې چې دي دغه یو آزاده یو کې یو به مخکې کېده دا بل به ترې ډارېده. نو اوس تhank یو مجاهدین چې نن امریکا یو سر باندې ده چې په چا یې زړه یې سر پې راتاووي او ښکته کوي یې. بس مجاهدین یعنې د امریکا اټومي وسله. او پاراډکس که مننه. مجاهدین دومره خطرناک خلک وي، والله موږ هم باید یې په قدر یې نه پوه دا نه شو د دا که داسې ده دومره که نه هغه خطر ته دا رسولی. آزادۍ پاڅون صاحب د وینزویلا نارت پایتخت په نارت د کاراکاس په نارت کې وایي چې د هلیکاپټر یې تللي دي او خلک یې لانچ کړي دي او هغه مخ په هغه باندې روان دي، مرکز خواته روان دي. نو نه پوهېږم څه شی، خو دا خبرونه ټول غیر اکبري رسمي دي، صاحب ټول خیر غیر به رسمي دي، ټول د هغه دي. به مطلق یې درته وایم چې هغه مخالفه ډله چې ده هغه به بیخي اکټیویټ ده. لکه 2001 قیصه تقریبا دغه رقم یو شی دی ښه په افغانستان کې چې وه هغه څوک چې مخالف وو هغوی به په ډلو ډلو هلته پراته وي او دغه 4000 عسکر چې وو هغوی څو وظایف لري که نه، ټول ګراوند فورسز نه دي چې هلته پراته دي. هغې کې د دې څلورمه برخه چې دی هغه اپریشنل دي، یوه برخه یې کیو آر اف دی، بل دوه نور چې دي هغوی نور مسایل مخته وړي. که به دوی دغه یو برخه چې راښکته کړې ده په دې پوه شو چې د دې په ګراوند کې ورسره چې دي همکاران ښه زیات دي. که ګراوند کې همکاري نه وي په هېڅ صورت نه ده ښکته شوي. خو او د که هماغه امریکا ته خو سواحل مثلا هم نیولي اوسي نو امکان لري او ګوره په اکبري هغه صاحب. کې په وینزویلا کې خو اقتصاد ضعیفه دی او امریکا ته د خلکو اخیستل او مسجن کول دا د عادي خبره ده. بس دا دی چې په هغه یې څه ده، کیسه څه ده چې ما د نړۍ د اقتصاد سره او د دغو موږ چې په دې ملک کې اوسېږو اقتصاد سره او خصوصا په دغه درېیمه نړۍ باندې بیا هغه اغېزې څه وي دغو ته هغه یم. نور خو موږ پرې څه اکبري صاحب کوو. دغه اوس ګوستافو په نوم باندې د کولمبیا کوم رئیس جمهور چې کېدای شي کولمبیا نیکسټ وسي که نه بعد دې نه دا چې تصفیه شي. هغه بیکیارډ کلیرنس په نوم باندې چې د کومه کیسه روانه دا کوي دا پاکوي دا خپل سواحل چې دي دواړو طرف ته دا د بحر دا څومره چې د نور لارې دي دا ټول قطع کوي په هر شکل چې او څوک چې دی ورسره ولاړ دي ډېر مطلق اکثریت په لاتین امریکا کې ورسره ولاړ دي. زه خو اقتصادي مقصدي قصو کې به ډېر نه غږېږو ځکه دا زموږ د سویې نه لرې دي او موږ د سره ښه نه ښیي. خو دومره درته وایم چې کله دا کلیرنس قصې خلاصې شي او وینزویلا تصفیه شي اقتصادي راساً که نورې څه نه وي تیلو کې غټ تاثیرات دي او هغه موږ اوسه نه ګورو. زه کاناډا ته تللی وم تیل هم ارزان شوي وو دا خو یو قصه ده دا شته. او که جګړې ادامه پیدا کړله لکه اوکراین غوندې او دې نورو ځایونو غوندې بیا خو معلومه خبره ده دلته بیا نور قوتونه کوم داخل شول ځان مداخله یې وکړه او دا جګړه یې اوږده کړه او که دا جګړه د په مشکلات دغو شته. 48 ساعتونو کې فاینل نه کړله نو پوه شه چې بیا والله کې زر فاینل کړي بیا به نو هماغسې او دي بل کرایم اکبري کیسه وي. صاحب دلته ما چې اورېدلي ووایي دلته د چین او د روس اډې مډې نه پوهېږم حتی ایرانیانو خلکو دلته څه اډې هم شته ده چې نه پاراډکسه پوهېږم. که ته د وینزویلا د قصې نه خبر شي نور که نه دلته خو اوس دغه بحث به بیخي وسیع کېږي. دلته چې نورې قصې خبر شي دلته ټریننګ کمپونه او د ډېرو خلکو دپاره ښه بیخي داسې وو چې زموږ هغه حتی تر دې پورې چې د څه رقم یې ووایم زه دې خبرونه به تېر شم خو مقصد
ډېر لکه هغه خصمانه کمپونه مو دلته چې هغه په نږدې راتلونکي کې کولی شو چې ډېر قوي خطر مواجه کړي د اکثره هیوادونو ته. ټریننګ سنټرونه د چا دی د منګ هغه جهادي ډلو که دا نورو او نړیوال او 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 نړیوال بس وای دا هلته هم بالکل دي بالکل په برازیل کې چیلي کې هلته یې ورباندې دغه وکړه. دلته ډېر دا کیسې ډېرې اوږدې دي او دلته نورې کیسې ډېرې دي په هغې باندې متاسفه نشو غږېدلی. زه خپله نشم نه هغه ویلی. نور خو نړیوال پر دی موږ د اسلام په نامه ټرک او ډمبک یعنې هلته هم هغې ځنګلو ته هم رسېدلي سره نشته هغه کیسه نه ده خو مقصد همدغه عمره یې درته وایم چې دا چې امریکا دومره چې دغه کېږي دا ملي امنیت دپاره ده دا دغه ټول دا بعضې هېوادونه چې حتی کاناډا پورې د ټولو امنیت دپاره دا کیسه روانه ده او دا د دې ځای نه به حتی اروپا طرف ته هم دغه یې کوو که نه دا خو یو لاره ده نو هغسې تېرېږو نو دا مال تاثیرات یې ډېر دي. مال کېدای شي چینایان یا روسان خو خیر هغه خو تقریبا هغې لیول کې نه دي هغوی خپل غم کې دي مال چینایان به دلته ډېر هغه وښیي ځکه هلته خوا کې هغه ما چې نښه ول ده که نه د پاناما او کانال دا ټول څه ورته کښتۍ مشتۍ چې تېرېږي دغه ځای نه همدغه ځای ته یې ځان جوړ کړی و که نه اوس هم د پاناما په زور همدې ته مجبوره کړه هلته چې چینایانو کوم چې دا لاره ماره دا څه ورته وایي دا کښتۍ مشتۍ چې تېرېږي ډېر غټ په انویسټمنټ هغه کړی و چینایانو په هغې باندې په پاناما یې دې ته مجبوره کړه چې چینایان کونټرکټ ورسره بیخي په هغه څه ورته قراردادونه فسخه کړي او دا خوا کې ورسره نو دوی شاخوانه ورنه شروع وکړله چې چینایان یې په هغه ځای کې راغه کړله نور زه چې څومره فکر کوم ازادۍ پاڅون صاحب امریکا نور په ټکنالوژي او په دې شیانو کې څه دمغه چې ورسره ده نور چې لري بس بدمعشۍ ته شروع کړې ده په د ټکنالوژي او د پرمختګ په چین کې چین نه ناکامه شوی ده نو غواړي چې دا څه وسلې چې ورسره دي اوس بدمعشۍ ته شروع کړې ده چې انډیوال همدا وخت ده که په بدمعشۍ ووهي که نه چینایان تا د ټرمپ خښتګ ته را رسېدلي دي که نه لکه د ټرمپ په نیکر باندې هم لیکلي میډ ان چاینا نور امریکایان خالي برګر خوره او دا خوره په د غټه خېټه ویډیو مې کتله چینایان 300 بوټان تولیدوي امریکایان مکدونالډس کې ناست دي هغه یو رښتیا چې ما رقم ده نو امریکایان هم دې ته شروع کړي نور بدمعشۍ ته شروع کړي ځکه چینایان سره نور نشي کولی نو بس بس پارډکس دا کیسې خو زما خپل شخصا زما د سویونه ډېرې جګې دي خو دا په کوم رقم چې ته یې ساده وایې دا کیسه نه ده وروره کیسه داسې دومره ساده نه ده لکه موږ چې وایو که نه تر مکډانله یې لیمیټ کوو دلته ولا دا تر اوسه پورې 40 کاله چې کوم متخصصین موږ راغوښتي دي چې چین ته ګوره چین ته که نه ما خو یو 2 ورځې اشپزي کړې ده چې چین ته د زمري زړه ورکړې چین ته ګوره چین یو داسې ده ښه را لکه هغه خام آرمي ده که نه یو داسې ده چې پخه ده ښه دا ډېر فرق کوي په دې شي کې ګوره روس ډېر کریډټ لري په دې حساب باندې حتی په اوکراین کې باند هم ده که نه د چین نه ډېر کریډټ لري صحیح دی اقتصادي مسایل نورې خبرې دي چې دغه په اقتصادي کې نښلي چین ډېر په اقتصاد فوکس کوي هغه لیونی نه ده چې دا خپل ځوان چې دا پریډونه ترې راوباسي دا بیا وارتې سنګرونو کې او شپې وکړي په یو دغه لاجسټیک سیستم چې دی که نه چې بیا لرې یو ځای کې ته ډسماونټ کوې خپل عسکر او بیا هغې ته چې دی لاجسټیک رسوي هغې ته سلاح دغه راوټونه چې ته ساتې په هوا او ځمکه باندې په بارونو باندې دا ساتل اسانه خبره نه ده دا فلحال یوازینی هېواد چې دی امریکا ده ورپسې روس دی نور چین په دې نه دی توانېدلی چې دغه راوټونه ځان ته وساتي وطنه ستړی مه شې سهار په خیر مهرباني او سلامونه ټولو دوستانو ته ونزویلا چین سره د آل ویدر هغه لري پاکت لري او دا آل